دغه فلم کې موږ د روس یو جیل ګورو چې هغه ډېر زیات خطرناک وي او دغه جیل کې به د جنگ مقابلې کېدي. دې کې موږ دا سړی ګورو چې د بویکا نوم وي او دا ډېر غټ فایټر وي او دې اوسه پورې یو جنگ هم نه وي بیللی. څوک هم چې دې سره مقابله کوي هغه ته یې بیلي او دا یې داسې وران وخي چې مخ او سر پې یو کي او دغه ټول قیدیان د بویکا نه ډېر سخت یېرېږي او هغه پولیس والا هم ترې ډېر یېرېږي او هغه دا وایي چې دا د دې ځای بېتاج باچا دی. اوس هم د بویکا یو کس سره مقابله روانه وي او موږ ګورو چې دا بل سړی ډېر زیات وران وخي او چې څنګه موږ اورېدلي وو همغه رنګې موږ دې کې ګورو او دا مقابله هم دا وګټي او هغه سړی بېهوشه کي او ویې وخي. بل خواته موږ دا سړی ګورو چې د دې کاکا نوم وي دا په دغه جیل کې فایټونه کوي او په دې باندې دا خلکه غټ شرطونه هم لګوي او دغه شانتې کاکا ډېرې پیسې په دغه فایټونو باندې ګټي او دغه جیلر هم دې سره ملاو وي او دغه جیل پولیس د بویکا ډېر خیال هم ساتي او موږ ګورو چې بویکا دغه میچ وګټي او دا خلک ډېر زیات خوشاله شي. بل سین کې موږ یو بل فایټر ګورو چې د دې نوم جورج وي. دا یو کمرشل ایډ شوټینګ کوي خو دا پکې غلطیږي او دا یې نشي کولی. دلته کې دا غوسه شي او دا هلته نه لاړ شي او خپل هوټل ته راشي. دا هلته کې ګوري چې څه خلکه د دې په بیگ کې پوډر دې ته ویږدي خو دا هغه خلکه راونیسي او ویې وخي. بیا موږ ګورو چې هلته کې پولیس هم راشي او هغه د دې بیگ کې چې کله ولټي نو هلته پوډر هغې ته میلو شي او دغه کیس کې جورج ته 3 کاله جیل وشي او دې لپاره دا جیل ته ولیږي. دا هماغه جیل ته ولیږي کوم جیل کې چې بویکا وي. کله چې جورج جیل ته راولي نو هغه جیلر سره میلو شي. هغه ورته وایي چې زه ستا ډېر غټ فین یم او ما ستا هر جنګ کتلی دی خو جورج دلته کې د دې خبره نه اوري ولې چې هغې ته پته چې دا په دوکه کې دې جیل ته رالیږلی دی. بیا ورته هغه جیلر وایي چې ته لاړ شه او ولمبه خو هغه داسې کولو نه انکار کوي. هلته کې پولیس راشي او دا په پولیس سره په جنګ شي خو بهرحال دا بیا هم ولمبي او هلته نه لاړ شي. کله چې دا بارک ته راځي نو هلته کې څه قیدیان وي او هغه دې سره بدتمیزي کوي. په لاره کې چې کله دا روان وي نو هغه په دې باندې اوبه هم لړکي او دا ورته وایي چې ډېر زر بویکا به تا یخ کي او اوبه دې وخي. خو دا چې کله خپلې کمرې ته راشي نو هلته کې دا یو سړي سره ملاقات وکړي چې هغه لږ لیونی هم وي. هغه دې ته وایي چې زه جیل ته ولې راغلی یم او په څه کیس کې راغلی یم خو جورج بالکل هم د دې خبره اورېدل نه غواړي او هغه په دې موډ کې نه چې د دې کیسه واوري. کله چې دا کینټین ته راشي نو ټول خلکه دې ته ګوري خو دا چا سره هم خبرې نه کوي او هلته غلی کیني او خپله روټۍ خوري. بیا موږ ګورو چې بویکا هلته راشي او هغې سره خپل ملګري هم وي. د بویکا په جیل کې ډېر زیات عزت وي. کله چې دا راشي نو ټول خلکه دې لپاره ودرېږي خو د دې هغه ملګری دې ته وایي چې ودرېږه او بویکا راغلی دی خو دا د دې خبره واونړي او دا ونه درېږي. د بویکا یو ملګری دا وګوري او هغه راشي او هغه دې ته وایي چې ودرېږه خو دا هغې سره په جنګ شي او هغه ووخي. بویکا ته ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه په دې باندې رامنډې کړي او اټیک وکړي او دا دواړه په خپلو کې په جنګ شي خو هلته کې پولیس والا راشي او هغه نه غواړي چې دې دواړو جګړه وشي او هغه دا دواړه خلاص کړي او جدا یې کړي. بل خواته د جورج وکیل هغې پسې راغلی وي او جورج ورته وایي چې ما له هېڅ هم پته نشته خو ما د جیل نه وکاږه او دا ورته وایي چې غټ نه غټ وکیل ما ته راوله د امریکې نه خو دا ورته وایي چې سر دا پاسبل نه ده ولې چې ته د روس په جیل کې یې. جورج چې کله بار راشي نو هغه ګوري له هغې هغه ملګري له بویکا ملګرو رانیولي او وښي یې کوم چې دې سره په کمره کې اوسېدو. جورج هلته کې راشي او له هغې په کسانو راباندې کړي او هغه ټول ورته ووښي. له هغې ملګري اوس ټوله کیسه دې ته وکړي چې د بویکا ولې دومره عزت دی په جیل کې ولې چې هغه یو فایټر دی او هغه دلته هر یو فایټ ګټي او د دې یو ملګری هم دی چې له هغې کاکا نوم دی او هغه په دې باندې ډېرې زیاتې پیسې ګټي او پولیس هم دې سره میلاو دي. دغه جیل ته ته بل چا نه کاکا راوستی ولې کاکا ته پته ده چې ته یو غټ فایټر یې او سوپر هیرو هم وي او کاکا په تا باندې د دروغو مقدمه وکړه او دلته یې راوست. جورج دلته کې اوس ټولې کیسې نه خبر شي چې دې سره کم گیم شوی دی. بل خواته بویکا هم وګوري چې د هغې ملګري یو ځل بیا جورج والیدي او هغه جورج پسې بیا راشي. بل خواته موږ ګورو کاکا هغه جیلر ته ټلیفون وکړي او ورته وایي چې زه د دې دواړو جنګ کول غواړم.
خو هغه جیلر ورته وویل چې دغه کار کول ډېره مشکله ده، ولې چې جورج به دا خبره نه مني او هغه کله به هم دې ته تیار نشي. خو کاکا ورته وویل چې ته دې دواړه په خپلو کې په جنګ کا او یو ځل بیا موږ به یو غټ جنګ دې لپاره تیار کړو. بیا مونږ ګورو چې بویکا یو کس سره په جنګ وي او جورج هم هلته کې راغلی وي او هلته کې ناست وي او د دې هر یو ټریکس او هر څه ګوري او دا هم ګوري چې دا بویکا ولې دومره خلکه خوښوي، ولې چې دا یو ډېر غټ فایټر وي او ډېر شاندار هم وي او ډېر غور سره ورته ګوري او هر یو شي ته ګوري. بیا یو شپه جورج چې کله خپلې کمرې کې ناست وي نو هلته کې پولیس والا راشي او هغه جیلر هم ورسره وي. هغه جورج ته وایي چې زه غواړم ته بویکا سره جنګ وکړه. جورج ورته وایي چې زه دلته جنګ دپاره نه یم راغلی. هغه جیلر ورته وایي چې تا زما خبره نه مني نو بیا چې زه څه ویم هغه به ته کې او دغه شانتي د سزا په طور ته لاندې بیسمنټ ته بوځي او هلته کې بې ګندګي صفا کوي. جورج چې کله دا ویني نو هغه ډېر زیات پریشانه شي او حالات هم خراب شي. دغه شانتي جورج دې سره په جنګ شي او هغه پولیس والا وخي، خو هلته کې یو سړی راشي او هغه جورج له هغوی نه بچ کي. د جورج هغه ملګری پوډري وي او هغه پوډر څکي. بویکا یو ملګری راشي او هغې ته پوډر ورکړي، خو د هغې په بدله کې هغې نه کار اخیستو والا وي. بل خواته جورج هم چا سره په جنګ وي او هلته کې لانجه وي، خو د هغې هغه بوډا ملګری هغې سره سات ورکوي. هلته کې پولیس هم راشي او په جورج باندې نوې سزاګانې ولګوي او د سزا په طور باندې سخت ځایونو کې بند کړي. هغه بوډا سړی هلته کې راشي او دې ته وایي چې ته دوی سره ټول عمر جنګ نشي کولی، ته به د دې خبره منې نو الله به دلته ته ژوند کې او کله چې ته د دې خبره ومنې ته به یې وګوره دا ټول به ستا عزت کوي او ستا په خپو کې به وي. جورج هم اوس په خبره باندې پوهېږي او ورو ورو رضا کېږي. جورج او کاکا یو بل سره ملاقات وکړي. کاکا ورته وایي چې ته ډېر بیوقوف انسان یې، ته به موږ سره کله پورې جنګ کې او که ته زموږ خبره منې او جیل نه وتل غواړې نو موږ سره ملګری شه او زموږ خبرې ومنه. د جورج هغه منیجر هم هلته کې راشي. کاکا ورته وایي چې هغه پخوا نه موږ سره ملګری دی او هغې خو موږ نه ډېرې پیسې هم اخیستې دي. جورج ډېر زیات غوسه شي او راپاسي خپل منیجر وخي، خو دغه خلک هلته کې ډېر زیات وي او دا ته یې ویرېږي. بویکا ته هم پته ولګي چې دا به جورج سره جنګ کوي. اوس دې دواړه خپلو تیاریانې چالو کړي وي. جورج هم خپلې کمرې کې تیاری چالو کړي او بویکا هم. بویکا یو فایټر نه وي، هغه یو مارشل آرټ استاد هم وي. دغه دواړه شپه ورځ نه ګوري او خپل پریکټس جاري کوي. د بویکا هغه ملګري د جورج ملګري ته راشي او ورته وایي چې ته به موږ ته یو کار کې او که تا دا کار ونه کړو نو موږ به تا مړ کړو او وبدیلو. بیا یو ورځ موږ ګورو چې دوی دواړه یو بل ته مخامخ ولاړ وي او دوی دواړه فایټ ته تیار وي. کله چې دوی دواړو جنګ وي نو بویکا په دې باندې اوچت وي او هغه پې تکړه وي او جورج په هېڅ هم نه پوهېږي چې څه ورسره وکړمه. پیل راوند دلته کې ختم شي، خو موږ ګورو چې هلته کې د جورج اوبه دوی بدلې کړي. دغه ټول کار دی د هغې ملګري نه اخلي او دوی ورته په اوبو کې نشه واچي او هغه بوتل ورنه بدل کړي. کم بوتل کې چې نشه وه جورج هغه راواخلي او هغه اوبه وڅکي. بیا موږ ګورو چې د یو نوی راوند چالو شي او هغې کې دوی دواړه په جنګ وي. بویکا په یو ځل بیا مخکې وي او دغه ډېر پنچونه وخي. له جورج دلته کې حالات خراب وي او هغه په نشه کې وي او هغه دې ته بلکل نه ښکارېږي. بویکا په دې باندې اټیک وکړي او لاندې لړه کړي او دغه شانتي بویکا دغه میچ وګټي. جورج چې کله په ووش کې راشي نو هغه بوډا هلته کې موجود وي. هغه ورته وایي چې ته ډېر غټ فایټر یې او تا ډېر ښه گیم کولو، خو تا سره دوکه وشوه او تا ته اوبه بدلې کړي او هغې کې نشه وه. جورج دلته کې ګوري چې دغه اوبه خو ما ته خپل ملګري راکړي وو. چې کله خپل ملګري پسې ورشي په غوسه نو هغه هلته کې پهله یې ځان پانسي کړی وي او مړ شوی وي او یو خط کې ورته معافي لیکلي وي چې زه نه غواړم زه تا سره دوکه وکړمه. دلته کې جورج ته پته ولګي چې دا د چا لاس و او دا چا دا کار وکړو. جورج دلته کې بویکا پسې راشي او ورته وایي چې تاله پکار و چې ایماندارۍ سره به جنګ کړی وې، نه کې چې بدمعیني دې ما سره وکړه. بویکا دې ته وایي چې ما کله هم چا سره بېایماني نه ده کړې. دلته کې موږ ګورو چې بویکا هم دې خبرې نه خبر نه وي. د بویکا ملګرو دغه کار کړی وي. بویکا دې ته وایي چې د دنیا یو غټ فایټر یم. جورج دې ته وایي چې ما د جیل نه بهر پرېږده، دا زموږ منځ کې ډیل شوی و. جیلر دا منې کوي. جورج دلته کې هغه جیلر په سوک باندې ووخي او بېهوش یې کړي. هغه جیلر دا په واورې کې وتړي او سزا ورته ورکوي. بل خوا ده کې بویکا خپل ملګري رونیسي او تپوس ترې کوي چې دغه کار چا کړی و او دغه شانتي بویکا خپل ملګري رونیسي او یو یو مړ کړي.
جورج چې په واورو کې تړلی وي او ډېر زیات رپېږي او یخني کېږي، خو هغه قیدیان راځي او هغه خپلې کپړې دې ته ورکړي او دې نه تاووي او روټۍ هم ورته ورکړي. کله چې جیلر ته دغه خبرې پته ولګي او دغه جیلر ورته ووایي چې دغه سړي ته چا روټۍ ورکړې ده، هغه مخکې راشي او دغه شانتې هغه قیدیان مخکې راشي او د دې مخامخ ودرېږي او هغه ټول کسان هم په واورو کې وتړي چا چې د دې مدد کړی وو. ککه هم جیل ته راشي او دې جیلر سره میلاو شي چې ته ولې جورج سره دومره زیاتې کې، او جورج سره هم میلاویږي چې موږ ته پته نه وه چې ستا په دې اوبو کې چا نشه اچولې وه او زه تا سره واده کوم چې بیا به تا سره دغه رنګي کار نه کېږي، او یو بله واده هم ده چې دغه فایټ نه پس به تا موږ دلته نه رها کړو او ته به لاړ شې او یو ځل بیا دې دواړه له جنګ تیاری چالو کړي او پریټس هم جوړ کړي. هغه بوډا سړی جورج سره میلاویږي او ورته وایي چې دې پیره به ته څه خاص کې او دغه جنګ به ګټې. بویکا یو فایټر نه دی بلکې یو مارشل آرټ استاد هم دی او دغه شانتې جورج د جنګ تیاری چالو کوي. جورج چې کله دغه بوډا کمرې ته لاړ شي نو هلته کې د ماشوم تصویر ته وګوري او ورته وایي چې دا زما د رور زوی دی او هغې نه یو غلطي شوې وه او د هغې د قتل دعوه ما په خپل سر باندې اخیستې وه او د دې وجې زه جیل ته راغلی یم او ما نه یو بله غلطي هم وشوه. دغه جیل کې ما نه یو پولیس والا په غلطۍ کې مړ شو او دوی ما ته عمر قید سزا راکړه، خو زه دې جیل کې ټول عمر نه تېرول غواړم او کله چې زه دې جیل نه تښتېدم نو یو پولیس والا زه په خپو باندې ویشتم او زما دواړه خپې ناکاره کړې. جورج هم اوس تیار دی جنګ دپاره او هغه ورځ هم راغه. تر ټولو خلکه په دې باندې غټه جواري کوي او شرط هم پرې لګوي. څوک په بویکا باندې شرط لګوي او څوک په جورج باندې شرط لګوي. اوس د دې فایټ چالو شي او خلک ورته ناست وي. کله پې جورج مخکې و او کله پې بویکا مخکې و او داسې راونډونه ختمېدو او بل راونډ به چالو کېدو، خو جورج دلته کې ګوري چې دغه رنګې به موږ ونه ګټو او دغه رنګې جنګ به چالو وي او دې ته پته وه چې بویکا به کله هم آر ونه مني. هغه یو بهترین فایټر دی او مارشل آرټ هم دی، هغه به مړ شي خو آر به کله ونه مني. دلته کې دا د دې په خپې باندې اټیک کوي او غواړي چې د دې خپه ماته شي او دا کنډم شي او دا جنګ وبیلي او جورج همداسې وکړي له هغې هغه خپه ماته کړي او بویکا دا جنګ وبیلي او جورج دا جنګ وګټي. د وعدې په مطابق کاکا دې ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او هغه جیل نه رهایي کړي، خو جورج دلته کې هغه ټولې پیسې واپس کړي او د هغې په بدلې کې هغه بوډا سړی دلته نه وکاکل غواړي کوم چې دې سره ډېر زیات مدد کړی و. هغه د جیل نه ډایرکټ ریلوے سټیشن ته بوځي او هلته کې هغه جینۍ راولي کوم چې دې جیل ته بوتلی و. هغه جینۍ خپل تره سره میلاو شي او ډېر زیات په ژړا شي. جورج هم هلته نه لاړ شي او دلته کې زموږ دا فلم ختم شو. که تاسو ته یې خوند درکړی وي نو زما چینل سبسکرایب کړئ.